د کابل د پلچرخي دروازه هغه ځای چې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ترڅنګ یې د غیر قانوني اسلحو د نشي توکو او د قاچاق په برخه کې خاص اهمیت لري. ستړي مشئ، وعلیکم سلام، خیر راغلی استاذه کراري ده. کوم ځای راغلی ورونه؟ څه مشکلات خو نه په لارې؟ بس خیر لاړ شه. په دغه دروازه کې امنیتي ځواکونه 40 ساعته د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي ترڅو د هغو غیر قانوني توکو مخنیوي وکړي چې یو شمېر کسان یې کابل ته د راوړلو هڅې کوي. د دې په لحاظ زموږ مجاهدین 40 ګنټې په دروازه کې د ولس د خدمت دپاره ولاړ دي. هر قسم تکلیفونه، ستړې او یخنۍ ګرمۍ تیری، خو د ملت د ساتنې او د حفاظت دپاره زموږ مجاهدین شپه ورځ خدمتونه کوي. الحمدلله په دې دروازه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، روزانې لرو. دا نن هم الحمدلله داسې خلک ونیول چې هغوی بمونه یا هغه آلات کابل ته نقل کوي چې زموږ د کابل او زموږ او ستاسو د نظام او زموږ او تاسو د ښایسته فضا او د امنیت را خراب کی. الحمدلله د پلچرخي دروازه کې مجاهدین 40 ګنټې د ملت د خدمت دپاره ولاړ دي او د ملت ساتنې دپاره موږ ډېرې لاسته راوړنې روزانه لرو، همیشه یې لرو الحمدلله. د دغې دروازې امنیتي مسؤلین وایي هره ورځ په بېلابېلو برخو کې د یاد دروازې امنیتي ځواکونه لاسته راوړنې لري او هغه کسان امنیتي ادارو ته سپاري چې له یادې دروازې څخه کابل ته د غیر قانوني توکو د راوړلو هڅه کوي. په ټولو دروازو کې مهمه دروازه د پلچرخي دروازه ده. په دې باندې ډېر قاچاق زموږ د کابل او نورو ولایتونو ته نقل کیږي، لکه مواد مخدر سلو، داسې انفجارات سلو. زموږ مجاهدین الحمدلله روزانه هره ورځ راستنه راوړنې موږ دلته لرو الحمدلله او هغه موږ خپل ارګان ته د مشرانو په امر باندې خپل ارګانونو ته سپارو. الحمدلله زموږ دا دروازه په ټول کابل کې دروازې مهمې دي، خو د پلچرخي دروازه ډېره اهمه دروازه ده او په دې کې مجاهدین الحمدلله ډېر لاسته راوړنې الحمدلله لري. د پلچرخي دروازې امنیتي پولیس وایي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې هڅه کوي کابل ته غیر قانوني اسلحې او یا مخدره توکي انتقال کړي. دلته پلچرخي دروازه کې خدمت ترسره کوو. څوک چې غیر قانوني او قاچاق یا سلا یا کوم شی تیری، بس موږ همدغه لپاره ولاړ مخنیوی کوو، د غیر قانوني کارو مخنیوی کوو. دلته 40 ساعته زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي، خدمت ترسره کوي. د ولس د خدمت لپاره موږ 24 ساعت ولاړ یو. مواد ته مقدر تیریږي، هغه وسلې تیریږي، د دې موږ نیسو او بیا خپل قمندان ته سپارو، هغه بیا حوزې ته سپاري. السلام علیکم، ستړي مشئ استاد، جوړ یاستئ؟ کوم ځای راغلی ورونه؟ ځای ورسئ. دغه دروازه کې راتلونکي خلک د امنیتي ځواکونو له چلند څخه خوښ دي او د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. حقیقتا مردم بسیار نیک بود، روی بسیار نیک کردند، فقط سیل کردند، بررسی کردند، کنترل کردند، بسیار کار نیک بوده. ما استقبال میکنیم از نیروهای امنیتی ما که با برخورد بسیار خوب دارند با مردم، با بسیار جدی هستند. نه تنها دغه د پلچرخي دروازه کې موږ خو کوز چکر ته تللي وو سروبي د ملګرو سره، نو ماشاءالله د مجاهدینو د کوم لار کې چې کوم مسؤلینو ډېر ښه برخورد و. البته که هغه هر بخش کې وښیه، تفریح کې ډېر خلک مزاحمت یا کوم غلط حرکت ته نه دي پرېښي او خلک په سوله او ارامه کې د خپل چکر نه خوند اخلي. بیا بالخصوص دلته په د پلچرخي بارډر کې ماشاءالله د خلکو سره ډېر ښه برخورد کیږي، کوم لازمي شیان چې یا چک کیږي په منظم ډول، او موږ هم ډېر ډاډه یو چې چکر ته ځو، کوم داسې د ویرې او د هغه کوم هغه نه لرو. او ماشاءالله اوس خو سوله ده، ټول خلک د دغه سولې او د امنیت نه ډېر خوند اخلي. د کابل پلچرخي دروازه یو مهم او ستراتیژیک تجارتي او امنیتي ارزښت لري. دا دروازه د کابل ختیځه دروازه ګڼل کیږي او د کابل ښار له ختیځو او جنوب ختیځو برخو سره نښلوي. وعلیکم سلام، ستړي مشئ استاد، جوړ یاستئ؟ کراري ده. کوم ځای راغلی استاد؟